السلام علیکم ګرانو محترم اولیدونکو د دویچ لیانن auf پشتو د درسونو په لړۍ کې د جرمني او الماني ژبې کتاب کوم چې A1 Netzwerk نوی کتاب د هغه به اووم درس ولرو. اووم درس د دریم څپرکی یا دریم چاپټر مربوط ته کاپیټال 3 او د نورو درسونو د لیدلو لپاره د همدې ویډیو د ډسکرپشن یا تشریح برخه ته لاړ شئ. هلته د تیرو درسونو لینکونه موجود دي، تاسو کولی شئ زموږ هغه درسونه وګورئ او همدا اووم درس کې به درته ستونزه نه وي. نو راځئ نن به اووم درس شروع کړو. دلته اوس لرو پلیټسه und Gebäude nennen، یعنې هغه ځایونه، ساختمانونه او ستراکچر یې نومول یا نمونه پرېښودل. Der Weg zum Hotel یعنی لاره هوټل ته. Hören Sie یعنی وایورئ تاسو. Welche Orte nennt der Taxifahrer یعنی کوم ځایونه یې ویل دي د همدې ټکسي ډرایور. Hören Sie ans هغوی یعنی چې لیپا کړئ، هغوی په نښه کړئ، یعنی تاسو همدا واورئ همدا خبرې او کوم ځایونه یې ویل دي هغه په نښه کړئ. راځئ اوس به همدا خبرې واورو، بیا به وروسته ځواب ته راشو چې کوم ځایونه دوی ویلي دي. Guten Tag, zum Hotel Michel bitte. Moin. Hotel Michel, okay. Kennen Sie Hamburg? Nein. Na, das ist der Bahnhof. Ah ja. Und das hier rechts ist die Kunsthalle. Das ist ein Museum. Interessant. Und wie heißt der See? See? Das ist kein See, das ist ein Fluss. Der Fluss heißt Alster. Ach so. Und was ist das? Ist das eine Kirche? Nein, das ist das Rathaus. Ah ja. Hier ist eine Kirche. Das ist die Michaeliskirche. Wir sagen der Michel. Ah, sehr schön. Und da ist auch schon das Hotel. Das macht dann 13,70 €. دا خبرې تاسو واورېدلې چې د هوټل ته تلو هغه په لارې باندې چې کومې پوښتنې وکولې د هغو ځایونو او نومونه یې ورته وویل، په اخر کې پیسو ورته وویل. نو gut gesagt grüßen یعنی هر څوک همداسې یعنی همداسې هم د ښه راغلاست یا ستړي مه شئ یا سلام یا هلو په ځای باندې ویلی شي. So sagt man auch für guten Tag یعنی یو څوک د ښه ورځ یا د هلو یا د سلام په خاطر باندې in Deutschland په جرمني کې، په اتریش کې und oder Schweiz یا په سویس کې څه ویلی شي؟ moin، grüezi، همدارنګه grüß Gott یعنی همدا درې سره هم د ګوټن ټاک په ځای یا د هلو یا سلام په خاطر باندې ویلی شي. اوس به یې راستم هغو ځوابونو ته چې کوم ځوابونه یې د هغو ځایونو نومونه ورته واخیستل، همهغه به هم زه تاسو ته وښیم. نو د همدې ځایونو نومونه یې ورته وویل شي. بانهوف یعنې د اورګاډي یا ریلګاډي تمځای، هافن یعنې د کښتیو بندرګاه، فلوس یعنې کم سیند او کنسرت هاوس د میلې همهغه ځای، غټ هاوس او کیشه یعنې کلیسا، همدا ځایونه یې ورته وویل. اوس راځو دلته وایي چې لیزن زی das Gespräch یعنې همهغه محوره یا خبرې اترې ووایاست یا ولولئ یا وایورئ. Zeichnen Sie den Weg in den Plan او تاسو همهغه په نښه کړئ همهغه لاره په همدې نقشه کې. Ist Ihre Lösung in zwar A richtig ښایي د تاسو ځوابونه په همدې برخه کې صحیح وو. راځئ دلته خبرې همهغه چې دوی وویلې هغه محوره یې دلته ولولو. Guten Tag یعنې سلام، هلو یا ورځ دې بخیر. Zum Hotel Michael bitte یعنې د میخایل هوټل ته مهرباني. Moin یعنې سلام. هوټل میخیل اوکې د میخیل هوټل ته یعنې صحیح ده. Kennen Sie Hamburg یعنې ته په هامبورګ کې بلد یې، تاسو یې په هامبورګ کې بلد یاست. Nein نه. Na das ist der Bahnhof، نه همهغه د اورګاډي یا ریلګاډي تمځای ده. Ah ja
und das hier rechts ist die Kunsthalle. هماغه په ښي طرف کې هماغه د آرټ ګالري ده. Das ist ein Museum. دا یو یعنی میوزیم ده. Interessant یعنی په زړه پورې. Und wie heißt der Sie? هماغه د سیند یا کوچنی سیند نوم څه ده؟ Sie? Das ist kein See. هماغه سیند نه ده. Das ist ein Fluss. هماغه کم جهیل ده. Der Fluss heißt Alster. هماغه د جهیل یا د کم سمندر نوم چې ده هغه Alster ده. Ach so. Und was ist das? او دا څه دی؟ Ist das ein Kirche? Ja, یو کلیسا یا چرچ ده؟ Nein. Das ist das Rathaus. یا هماغه Rathaus ده. Ach ja. Hier ist eine Kirche. او دلته یو کلیسا ده. Das ist die Michael-Kirche. دا د میخایل کلیسا ده. Wir sagen der Michael. یعنی موږ یې وایو میخیل. Ah, sehr schön. Oh ja, oh, ډېر په زړه پورې. Und das ist auch schon das Hotel. دا هوټل هم ښایسته ده. دا لاره ده. دلته څیل یعنی دلته د هوټل ده. او دلته سټارټ هاوس یعنی دا د ښار باندې یعنی پل ده. غاټ هاوس ده. دا نور ځایونه دي په ښار کې. او دا هم کنست حاله ده یا هماغه آرټ ګالري ده. تاسو کولی شئ په همدې نقشه کې هم ووینئ. اوس دلته راځو. Der, das oder die. د دی ارټیکل کوم چې د نارینه نومونو لپاره کارول کیږي. دس ارټیکل کوم چې د خنثی یا بېطرفه نومونو لپاره کارول کیږي. او دی ارټیکل چې د هغه د ښځینه نومونو لپاره ارټیکل ده. یا همدارنګه د جمع حالت سره هم دی ارټیکل ویلی شو. Suchen Sie die Nomen in 2b. یعنی تاسو ولټوئ نومونه په دویم b کې. همدلته نومونه ولټوئ. Und ergänzen Sie همهغه ته تړاو ورکړئ. دلته ځینو همهغه ځایونو نومونه دي. دلته ارټیکلونه ما ورسره لیکلی دي. Der Bahnhof یعنی د اورګاډو یا ریلګاډو تمځای. Das Rathaus او die Kunsthalle همهغه آرټ ګالري. همهغه چې آرټونه وي پکې. Der Fluss یعنی همهغه جهیل. Das Hotel یعنی هوټل. Die Kirche کلیسا یا چرچ. او die See همهغه سیند یا کوچنی سمندر. نو د ټولو ارټیکلونه همدا دي. دلته وایي سي ارټیکل. Sammeln Sie Nomen aus Kapitel 1 bis 3. یعنی تاسو همهغه نومونه یو ځای کړئ د اول څپرکي نه تر دریم څپرکي پورې. Bilden Sie 3 Gruppen. یعنی تاسو 3 ګروپونه جوړ کړئ. Gruppe der, Gruppe das, Gruppe die. یعنی یو ګروپه د دی ارټیکل د نارینه نومونو لري. بل به د خنثی بېطرفه نومونو. او دریم ګروپه د دی د ښځینه نومونو ارټیکل یا هم او د هغوی جمع حالت لري. Einen Person nennend ein Nomen یعنی یو نفر د یو نوم واخلي. Die Gruppe mit dem passenden Artikel steht auf und sagt den Artikel. چې هغه نوم د هغه مربوط ګروپ پورې تړاو ولري او هغوی به یو ارټیکل هم ورسره ووایي. مثلا دلته راځو آوټو یعنی موټر. دس آوټو دا د دویم ګروپ پورې اړه لري ځکه چې هغوی د خنثی بېطرفه نومونو ارټیکلونه لرل. نو تاسو که چېرته په صنف کې یاست یا همدارنګه ګروپ کې ډېر کسان یاست تاسو هم کولی شئ چې یعنی 3 ګروپونه جوړ کړئ چې د نارینه نومونو ارټیکلونه ووایي. دویم ګروپ د خنثی یا بېطرفه نومونو ارټیکلونه ووایي یا د مخنث حالت. او دریم ګروپ چې دا هغه د ښځینه نومونو او یا هم د فیمینن چې ارټیکلونه پورې مربوط وي هغه نومونه واخلي. دلته راځو Fragen zu Öten stellen und antworten. یعنی سوالونه کول او هغوی ته ځوابونه ورکول. eine. عین چې د هغه د لومړی عین چې د هغه د نارینه نومونو لپاره کارول کیږي په unbestimmte یا غیر مشخص نومونو کې. دویم عین چې د هغه د مخنث نومونو لپاره یا د خنثی نومونو لپاره یا د بېطرفه نومونو لپاره unbestimmte ارټیکل ده. او دریم عین چې د هغه د فیمینن یا د ښځینه نومونو لپاره غیر مشخص ارټیکل ده. همدارنګه د هغوی جمع حالت هم oder یا هم der, das, die. کوم یو چې د نارینه خنثی او ښځینه نومونو یا مؤنثو نومونو د ارټیکلونه دي. Ergänzen Sie die Artikel یعنی هغه ارټیکلونو ته ارتباط ورکوي. په دې چوکاټ کې موږ وینو چې دلته unbestimmte articles دي یعنی غیر مشخص ارټیکلونه دي. همدارنګه bestimmte یعنی مشخص یا معلوم
ارټیکلونه دي. دلته په دې رو کې به موږ ماسکولین یعنې د نارینه نومونه ولرو، نویټ د خنثی یا بې طرفه نومونه ولرو، فیمینین یعنې د ښځینه نومونو ارټیکلونه ولرو او پلوغال یا جمع حالت ولرو. دلته راځو لومړی د unbestimmte ارټیکل Das ist ein Hafen. دا یوه بندرګاه ده یا د کښتیو هماغه تمځای. دلته اوس راځي Das ist څه شی؟ Der Hafen von Hamburg یعنې دا بندرګاه ده یا د کښتیو تمځای ده له هامبورګ څخه. دویم د خنثی نومونو ته راځو. Das ist ein Hotel. دا یعنې یو هوټل ده. ein ارټیکل سره راځي په دلته Das Hotel heißt Alster. د همدې هوټل نوم چې ده هغه السټر هوټل ده. همدارنګه د فیمینین یا د ښځینه نومونو Das ist eine Straße. همدا یوه کوڅه یا سټریټ ده. Die Straße heißt Mühlstraße. یعنې د همدې کوڅې نوم ده میول کوڅه. او د جمع نومونو ارټیکلونه یعنې Das sind Schiffe. یعنې همدا څه شی دي؟ کښتیانې دي یعنې ډېرې دي. ولې په unbestimmte ارټیکل یا په غیر مشخصو ارټیکلونو کې ورسره د جمع حالت کې ارټیکل موجود نه ده ځکه یې یو ډش لیکلی ده. او دلته Die Schiffe sind im Hafen یعنې کښتۍ په بندرګاه یا د کښتیو د تمځای په ځای کې دي. او دلته لیکلی دی دا bekannt ده یعنې دا مشهور دی یعنې ډېر استعمالول کېږي. او دا نوی دی یا nicht bekannt یعنې دومره مشهور نه دی. اوس دلته راځو Was ist das یعنې دغه څه شی دی؟ ergänzen Sie die bestimmten und unbestimmten Artikel یعنې دلته هماغه مشخص ارټیکلونه او غیر مشخص ارټیکلونو ته یې ارتباط ده. Das ist ein Theater. دا یو تیاتر ده. او Das Theater heißt Thalia Theater. او د همدې تیاتر نوم چې ده هغه د تیاله تیاتر ده. دلته ein چې دی هغه unbestimmt ارټیکل دی او Das ارټیکلونه چې دي هغه bestimmt یا مشخص یا معلوم ارټیکلونه لکه څنګه چې پورته دلته ولوستل شو. همدارنګه Das ist ein Bahnhof. دا یو د اورګاډو یا ریلګاډو تمځای ده. نو کوم ارټیکل لري؟ د نارینه نومونو ارټیکل ده. Der Bahnhof heißt Hamburg Altona. یا د همدې بانهوف یا د اورګاډو د تمځای نوم چې ده هغه هامبورګ التونا سټیشن ده. همدارنګه دریم لرو Das ist eine Brücke. دا یو پل ده. Die Brücke heißt Kühlbrandbrücke. د همدې پل ارټیکل چې ده یعنې د ښځینه نومونو ارټیکل ده. Das sind Häuser یعنې دا کورونه دي. دلته کوم یو ارټیکل ورسره نه راوړل کېږي ځکه چې هغه په unbestimmte ارټیکلونو کې د جمع حالت کې ارټیکل نه لرو. ولې په bestimmte یا مشخصو یا معلومو ارټیکلونو کې د جمع حالت کې هم ارټیکل لرو. Die Häuser sind 400 Jahre alt. یعنې دا کورونه چې دي 400 کاله تاریخ لري یا زاړه دي. اوس راځو همدلته Was ist das یعنې دغه څه شی دی؟ Schreiben Sie Sätze یعنې دلته تاسو جملې ولیکئ. کافي یعنې د چای خوړلو ځای. Kunsthalle یعنې د آرټ ګالري. Kirche هغه چرچ یا کلیسا. هوټل، کینو، سینما، چوم یعنې برج. دلته راځو لومړی مثال دوی لیکلی ده. همدا درې مثالونه ما لیکلي دي. څلورم او پنځمه د تاسو کورنۍ دنده وي هغه به تاسو په کمنټ باکس کې ولیکئ. Das ist ein Kaffee یعنې دا یوه د چای خوړلو هغه ځای ده. دویم ته راځو Das ist eine Kirche. دا یوه کلیسا ده. دریم Das ist eine Statue. دا یوه مجسمه یا بت ده. څلورم پنځم د تاسو کورنۍ دنده ده یعنې تاسو کولی شئ چې د هوټل یا د کینو سینما یا همدارنګه د چوم په باره کې ولیکئ. که دوه لیکئ که درې لیکئ په کمنټ باکس کې حتما ولیکئ. د دو ارټیکلونه هم یعنې پورته مې تشریح کړي دي. او شپږم Das ist eine Schule. دا یو سکول یا مکتب ده. اوس راځو دلته وکاله یعنې واویل توري lang oder kurz یعنې هماغوی تلفظ دراز تلفظ کېږي یا شارټ یا لنډ تلفظ کېږي. Hören Sie Worte und markieren Sie یعنې تاسو همدا واورئ همدا لغتونه واورئ او هغوی مارک کړئ. دا انډرلاین چې د هغه فیو لانګ یعنې کله چې هغوی تلفظ یعنې دراز تلفظ کېږي د هغو لپاره یو د لاندې یو خط کش کړئ. او پونکټ
few quotes او نقطه سی وي یو ټکی سی وي هغه د کوم یو چې لنډ تلفظ لري. یعنی دا به تاسو دا لغتونه به تاسو واورئ په یو دوه درې څلور پنځه کټګوریو کې دي. دا پنځه کټګورۍ یا برخې به تاسو واورئ. که چېرته د هغوی تلفظ دراز و د هغو لپاره به یو د لاندې خط کېکاږئ یعنې کشف یې کړئ، او که چېرته هم هغوی تلفظ یعنې کوتاه تلفظ کېدل د هغوی لپاره به یوازې یو پونکټ کېږدئ. دلته یو نوټ یا خبرتیا په شکل باندې ده for einem doppelten Konsonant یعنې د یوه ډبل د کانسوننټ تورو لپاره لکه څنګه چې if ده and ده او داسې نور دي is د وکال immer kurz یعنې د هغوی لپاره هغه واویل توری چې ده هماغه همیش کوتاه یا لنډ یا لوستل کېږي یا تلفظ کېږي. مثلا شیف فلوس یعنی کشتوی جهیل، نو دا دوه ایف یا هم ایس یا هم دارنګه این لرو داسې نور تورې وي چې هغه د کانسوننټ پورې مربوط وي یعنی واویل نه وي یا وکال نه وي. او مثلا د همدې دوه کانسوننټو ډبل کانسوننټ دی د هغوی مخکې یو واویل توری راغلی ده، هغوی د همیش لپاره کوټس یا لنډ تلفظ کېږي. نو دا هم یو نوټ ده، دا د سره یاد ولرئ. نو راځئ همدا لغتونه واورو او د هغو نه وروسته به بیا د ځوابونه هم درته ووایم، تاسو هم د سره ولیکئ یا د لاندې یو خط ورته کش کړئ یا نقطه ورته کېږدئ. نو راځئ همدا واورو. A oder A. اول Alt. Ja. Hafen. Star. Lang. Fahren. Mann. دویمه کټګوري I oder E. 10. Weg. See. Gern. 11. Herr. Sehr. I oder I. دریم Schiff. Mitte. 7. Kirche. Wie. Bitte. Hier. O oder O. څلورم Hoch. Kosten. Von. Pro. Sonntag. Ort. Montag. اخیری U oder U. Fluss. Gut. Turm. Zug. Stunde. Buch. Fußball. نو دا تاسو واورېدو د همدې تلفظ تاسو واورېدو. تاسو کولی شئ چې یو ځل بیا هم واورئ لکه څنګه چې په ب کې وایي hören Sie نو خاینمالین یو ځل بیا واورئ. lange Vokal یعنې هماغه دراز واویل توري، kurze Vokal یعنې هماغه کوتاه واویل توري. یعنې تاسو یې دویم ځل بیا هم واورئ. زه به یې ځوابونه درته ووایم چې کوم توري یعنې کوتاه او کوم توري دراز تلفظ کېږي. همدا یې ځوابونه دي. ښه په همدې ځوابونه دا یې هم ځوابونه دي د همدې څلورو پنځو کټګوریو په هره کټګوري کې یعنې تاسو هماغه توري لرئ کوم چې دراز یا کوتاه تلفظ کېږي. دلته په ځوابونو کې چې کوم وینئ چې د لاندې خطو سره لیکل شوی ده یا انډرلاین شوي دي هغوی دراز تلفظ کېږي. مثلا یعنې دلته لاندې خطو سره کښلی ده او د کومو سره چې نقطه یې ده مثلا هغه یوازې کوتاه لوستل کېږي. یاغ همدارنګه نور هغه لغتونه چې لاندې سره خط لیکل شوی دی هغوی دراز تلفظ کېږي. دا و د نن ورځې اووم درس د دریم څپرکي د نیټزویک A1 کتاب. کوم چېرته د همدې کتاب تېر درسونه نه وي لیدلي ډسکرپشن باکس د همدې درس ډسکرپشن باکس ته لاړ شئ هماغه تېر درسونه هم وګورئ. او که چېرته کتابونه نه لرئ زموږ د ټلګرام ګروپ د یوټیوب چینل په سکرین باندې هم ګورئ او یا لینک به یې زه درسره شریک کړم. تاسو کولی شئ چې زموږ د ټلګرام ګروپ جوین کړئ، همهلته کتابونه ډاونلوډ کړئ، همهغه د هر یو ورځې درس یعنې همهغه مطابق درسونه وګورئ.
او په پای کې زموږ د چینل سبسکرایب کېدل د تاسو کمنټ او ځوابونه مه هېروئ او د بیا درس پورې ښې چارې ښه وختونه د الله په امان.